علامه د قیامت دا ده او د دوه علامې دي خو یو ځای به ذکر کو. د دروغو ګواینې به ډېرې شي، د دروغو ګواینې به څه شي؟ دا به عامې شي او رښتینې ګواینې به خلک پټوي. د دوه جدا جدا خبرې دي. د دروغو ګواینې به څه شي؟ عامې شي او رښتینې ګواینې به خلک پټوي. د قیامت په علاماتو کې دوه علامې دي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے امام احمد بن حنبل و امام حاکم راوڑے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بین یدی ساعه د قیامت نه مخکې به تاسو یو څو کارونه وینئ. نو دوی پکې ګوره ذکر کړو، کارونه خو ډېر دي خو موږ به ترې دوه ذکر کړو. و شهادت الزور، یو دا چې خلک به د دروغو ګواینې کوي، دویم کتمان شهادت الحق او رښتینې ګواینې به خلک پټوي. دا نه ښکاره شوې ده که نه؟ ښکاره شوې ده. د دروغو ګواینې او حق ګوایي پټول وجه د هغې دا دی چې کله انسان کې دینداري کمه شي نو بیا دا قسمه کارونه کوي. د الله نه یره کمه شوه که نه؟ نو چې د الله نه یره کمه شوه او دنیا پې زوروره شي نو دی به بیا د دروغو ګواینې ورکوي او رښتینې ګواینې به پټوي. حالانکې نصوص د دې په باره کې ډېر زیات راغلي دي چې یو به د دروغو ګواهي نه ورکوي او دویم حق ګواهي به نه پټوي. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده، په سورة الفرقان کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی، والذین لا یشهدون الزور. د دروغو ګواهي مؤمنان الله وی نه ورکوي، د دروغو ګواهي نه ورکوي. په بل ذکر الله په سورة بقره کې ولا تکتموا الشهاده، او حق ګواهي به نه پټوي. وره کم حق چې تا ته معلوم دی هغه باندې ګواهي ورکه، دا به پټې نه. ومن یکتمها فانه آثم قلبه، او څوک چې دا حق پټوي او دا ګواهي نه پټوي د ده زړه ګناهګار دی.